السلام علیکم دوستانو، بیا هم ښه راغلاست. زموږ یو نوی درس ته خدای وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. دوستانو، البته ستاسو په تقاضا زه همیشه مخکې ځم او کوم سوال چې تاسو ما نه کوئ نو زه د هغې په مطابق تاسو ته درس آماده کوم. دوستانو، نننی درس چې زموږ د هغه په فرانسوي ژبه کې چې موږ روزانه عمل څنګه یو چاته تشریح کوو، یعنې سهار چې موږ له خوبه پاڅېږو تر ماښامه پورې کوم کارونه چې کوو، نو دا چې دا کله کله وضاحت دپاره ضرورت لري. دا موږ څنګه یو چاته بیانولی شو فرانسوي ژبه کې چې موږ څنګه ووایو دوستانو. نو نننی درس هم زموږ چې لاکتیویتي کوتیدیون اون فرانسه، یعنې روزانه عمل کرد یا روزانه کارونه یا فعالیتونه په فرانسوي ژبه کې دوستانو. زموږ درس نن دغه دی دوستانو. لکه بعضې فعلونه دي چې موږ روزانه تاسو کوو، لکه یو انسان روزانه نورمال شکل په خپل په ټایم ډوډۍ خوري، یا څوک مکتب ته ځي خپل په ټایم، یا څوک کار ته ځي دوستانو، یا بعضې داسې عملونه لري چې هغه روزانه هغه ترسره کوي. نو د دې بیان په فرانسوي کې دوستانو دغه درس زموږ دوه بخشه لري. یو بخش هغه فعلونه چې موږ روزانه استعمالوو، او دویم بخش به هماغه دپاره جملې، یعنې موږ یې څنګه بیان کوو چې زه سهار پاڅېږم له خوبه چې کوم بیا چېرته ځم. نو دا ډېر د ساده جملو په شکل مې تاسو ته بیان کړی دی دوستانو. نو تاسو کولی شئ چې دا تعقیب کړئ دوستانو. او دوستانو، تاسو نه هیر نشي چې ستاسو ملاتړ سخت اړتیا لرم. زما چینل سبسکرایب کړئ. ډېر زیات خبرې نه کومه. که سوال هم درلودلو نو زما انسټاګرام ته راشئ دوستانو. زما انسټاګرام ته راشئ. ډېر دوستان دغه کار زموږ ډېر نتیجه ورکړ. ډېر دوستان سره ما هلته کار وکړو دوستانو. او چینل سبسکرایب کړئ. مننه. درس ته ځو دوستانو. ګرانو دوستانو، څنګه مې چې تاسو ته وویله چې موږ تاسو د روزانه کارونو فعالیتونو په اړه نن هغه فعلونه زده کوو، هغې سره د هغې جملې زده کوو که نه، چې les activités quotidiennes en français، یعنې روزانه کارونه یا روزانه عمل کردونه یا هغه کارونه چې موږ د ورځې ترسره کوو په فرانسوي ژبه کې. یعنې موږ دغه اول فعلونه زه تاسو ته وایم. اول هغه فعلونه چې موږ روزانه کار کې ډېر استعمالوو هغه تاسو ته یو وایم، بیا هغې په اړه جملو کې استعمالوم. نو تاسو د هماغه جملو په مطابق په خپل روزانه ژوند کې استعمال کوئ. ګورئ دوستانو، اول چې دی که نه سوغوي دوستانو راویښېدل ته وایي. چې سړی ویده وي نو چې بېرته راویښېږي نو هغې ته کوم فعل وایي؟ سوغوي که نه، یعنې راویښېدل. بیا په جمله کې تاسو پوهېږئ دوستانو چې دا څه رقم استعمالیږي. او بیا چې ورپسې کوم عمل چې موږ ترسره کوو، prendre le petit déjeuner، هغه د سهار نهار خوړل دي، یعنې د سهار چای یا د سهار ډوډۍ خوړل دي دوستانو. او سلوي دوستانو، سلوي هم درېدل ته وایي، یعنې پاڅېدل. یو چې وایي ودرېږه یا کښېنه که نه ودرېږه. او سدوشي دوستانو، سدوشي دغه ته وایي حمام کولو ته، یعنې چې شاور چې واخلې که نه. دا یې فعل ده دوستانو. په جملو کې تاسو ته استعمالوم، صبر وکړئ. سوغازي دوستانو تراشېدل ته وایي، یعنې څوک ګیره تراشوي، نوکان اخلي که نه، نو ټول دغې کې راځي دوستانو. او بل چې دی سبغوسې لدون، سبغوسې لیدون، یعنې غاښونو برس کول دوستانو، غاښونه چې برس کوو. صحیح شو. او کوم فعل چې موږ تاسو روزانه یې ترسره کوو دوستانو، هغه پختي وتخوی. پختي وتخوی یعنې کار ته تلل، کار ته چې سوځي که نه. همدغسې ورپسې علی الیکول، یا څوک به کار ته مکتب ته ځي، علی الیکول یعنې مکتب ته تلل. دوژینې د غرمې خواړه ته وایي، یعنې غرمې ډوډۍ ته وایي دوستانو. همدغسې دینې دوستانو دغه ته وایي، د شپې ډوډۍ ته وایي، یعنې موږ چې د شپې چې ډوډۍ خورو، د شپې ټایم ډوډۍ ته څه وایي؟ دینې وایي. او بل کوم فعل دی دوستانو چې موږ یې روزانه ترسره کوو، لیر اون لیور، لیر او لیور، یعنې کتاب ویل یا کتاب لوستل. یا موږ بل فعل وګورئ، regarder la télévision، ټي وي ته یا تلویزیون ته کتل، یعنې تلویزیون کتل هم څه شی دی؟ دا هم د روزانه او عملو کې راځي، جملو کې راځي دوستانو. تاسو اول دغه زده کوئ. او ورګه سوغفي سوغ انټرنیټ، سوغفي سوغ انټرنیټ یعنې په انټرنیټ کې پلټنه کول یا انټرنیټ کې کار کول روزانه چې موږ تاسو کار کوو که نه په سوشل میډیا کې. اوس همدا اوس چې تاسو یوټیوب کې دا زما ویډیو ګورئ، دغه هم سوغفي سوغ انټرنیټ کې راځي. او بل روزانه عمل چې دی دوستانو، سمکیې دوستانو، یعنې دا ښځو ته په ډېر استعمالیږي، یعنې سینګار کول که نه، آرایش کول. یا سبیې جامې اچول، لباس اچول که نه، څوک جامې اچوي دغه فعل که نه. بیا په جمله کې چې راځي که نه، ژ m'habiller که نه، زه جامې اچوم. دغسې بیا په جملو کې راځي دوستانو. سپخومونې گردش کول، ګرځېدل دوستانو، دغه هم روزانه عمل دی چې موږ تاسو یې ترسره کوو.
ژاردنې دوستانو، ژاردنې خو لکه باغوان چې ورته وایي که نه، بڼ کې چې کار کوي، باغ کې چې کار کوي، نو دغه هغه عمل دی. تاسو کولی شئ دې پسې خپل یو بل عمل هم استعمال کړئ. اکثرا دا روزانه عمل کې زیات نه راځي. فیغ د سپورت یعنی ورزش کول هم دوستان دا روزانه عمل کې راځي. صحیح شو؟ فیغ اون سست که نه؟ فیغ اون زست دوستانو دا چې دی یعنی فکر کول، چرت وهل ته، یو چېرته کښېنې سوچ کې چرت وهي دوستانو، د هغې ته وایي دوغمیر، خوب کول ته. بېرته ورځ ختم شي نو سړی ویده شي. دغه دوستانو په ذهن کې وساتئ. دې دپاره زه اوس جملې هم جوړوم، جمله کې بیا تاسو هغه جملې چوکاټ کې ځان دپاره استعمال کړئ. دغه روزانه خبرې دي دوستانو. اوس راځو دوستانو، ګورئ دې دپاره زه اوس جملې تاسو ته جوړوم. ګورئ اول بخش چې موږ د ورځ شروع کوو، کوم کارونه کوو، او بیا چې په کوم شیانو ورځ ختمو، دوه بخشو کې زه تاسو ته دا جملې وایم. په دغه جملې په چوکاټ کې تاسو خپل ژوندانه جوړ کړئ او هر چېرته چې بیانوئ نو په دغه شکل کې بیان کړئ په فرانسوي ژبه کې. ډېر اسانه جملې مې تاسو ته ویلې دي، ډېر ساده. d'habitude دوستانو یعنی عادتاً، روزانه. je me rêve à 8 heures یعنی عادتاً زه پاسېږم د سهار 8 بجې له خوبه. موږ تاسو خو مانځه ته پاسېږو، خو دا جمله ده دوستانو دغسې. او ګورئ بیا چې کوو، je vais à la salle de bain. زه بیا ځمه دغه ته، یعنی هماغه دوش ته یا حمام ته. حمام ته وایي که نه. بیا چې کول ته، je me brosse les dents. زه خپل غاښونه بروس کوم. je me brosse les dents. زه غاښونه بروس کوم. او je prends une douche. او زه چې کوم بیا حمام کوم، یعنی ځان مینځم. après وروسته بیا څه کوم، je m'habille et je me brosse les cheveux. یعنی زه څه کوم، جامې اچوم. هغه ابیې فعل دی که نه. je me brosse les cheveux. او بیا زه خپل یختان څه کوم، بروس یعنی بروس کوم، یعنی ږمنځه کوم، یعنی یختان سموم. alors نو je prends le petit déjeuner. هغې نه وروسته به څه کوم، زه د سهار چای یا د سهار هماغه petit déjeuner څه کوم، خورم. او je vais au travail. او زه بیا کار ته ځم. صحیح شو؟ je déjeuner. او زه د غرمې ډوډۍ خورم. je déjeuner به نه وایي، فعل دلته به ګردان کوي، بخښنه سره. je déjeune. زه د غرمې ډوډۍ خورم à 13 heures په 1 بجه. je fais une sieste. او زه بیا دغې نه لږ فکر کوم، چرت وهم. صحیح شو؟ دا اوس ګورئ دغه کارونه موږ کوو. دې نه پس څه کوو ګورئ. اوس ګورئ دوستانو، دې نه پس je rentre à la maison à 17 heures. او زه بېرته راګرځم کور ته. کوم ځای نه، یا به مکتب نه راځي، یا به د کاره راځي، یا به د یو بل کار نه راځي. نو دغسې به وایي چې زه راځم کور ته. هر ټایم کې چې تاسو راتلئ نو ټایم بدل کړئ، ځان دپاره استعمال کوئ. صحیح شو؟ بیا څه کوو، je surfe sur انټرنیټ. او زه په انټرنیټ کې څه کوم، سیر کوم، ګورم، یعنی انټرنیټ کې کار کوم. یا به انټرنیټ کې یوټیوب ګوري، یا به یو شی کې که نه. او je regarde le télé pendant 1 heure. او زه تلویزیون ګورم په 1 ساعت جریان، یعنی 1 ساعت لپاره بیا زه تلویزیون ګورم، دغه کار کوم. دا زما روزانه عمل دی. کېدای شي تاسو یو بل کار وکړئ، همدلته ولیکئ، خالي هماغه فعل بدل کړئ. صحیح شو؟ بیا څه کوئ، je fais 30 minutes de sport. او بیا 30 دقیقې یعنی زه څه کوم، ورزش کوم. چې څونه تاسو کوئ هماغه نو ټایم ولیکئ ورته. ښه بیا څه کوو، je dîne à 19 heures. او بیا څه کوم، دینر که نه. دینر ما تاسو ویل کنه، دینر د شپې ډوډۍ ته وایي. زه د شپې ډوډۍ خورم په 2 بجو کې. après je parle avec mes parents. وروسته د هغې نه بیا زه خپل والدین سره، په مور و پلار سره خبرې کوم. په انټرنیټ کې. نو ته څه کولی شئ، تاسو بدل کړئ. دې نه چې هر عمل تاسو کوئ نو هماغه اول کې چې مې کوم فعلونه ویل هماغه پکې راولئ، دې جملو کې راولئ، ځان دپاره استعمال کړئ. بس همدغه فرانسوي ته دوستانو همدغسې ښایسته خبرې وکړئ، اسانه. مننه دوستانو. چینل سبسکرایب هم د نه هېر نه شي دوستانو. او زما ملاتړ ته، تاسو نه ملاتړ ته زه ډېر اړتیا لرم. مننه دوستانو، ښه ورځ ولرئ.